د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه درنو زده کوونکو سلام په خیر راغلی. هیله منده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونو ته په منظمه توګه ورسیږئ. آیا ستاسو په یاد دي موږ په تېر لوست کې د څه په هکله خبرې وکړې؟ موږ په تېر لوست کې راغلو د مقاومتونو د تړلو په هکله مو بحث وکړ چې پوره په مفصله توګه هم دې کې بحث وکړ، مثالونه مو کار کړ. موږ وویلې چې مقاومتونه په دوه ډوله تړل کیږي، یو موازي تړنه او بل مسلسل تړنه. دا چې موازي تړنه څه شی دی، مسلسل تړنه څه شی دی، او همدارنګه هغه مهم توکي یا کمیتونه په دوی کې کوم دي، په دې باندې مو په تېر لوست کې په مفصله توګه خبرې وکړې او مثالونه مو هم حل کړه. زده کوونکو که چیرې بیا هم تاسو د تېر لوست په کومه برخه پوه شوي ناستئ او همدارنګه تاسو په کومه برخه کې د پوښتنې سره مخ کیږئ، کولی شئ چې په کومنټونو کې له موږ سره شریک کړئ. موږ به ستاسو پوښتنو او همدارنګه ستاسو ستونزو ته ځواب وایو. نو راځو خپل نوی لوست پیلوو. زموږ نوی لوست محرکه برېښنایي قوه. دا چې دا برېښنایي یا دا محرکه برېښنایي قوه څه شی ده او همدارنګه څه ډول منځته راځي، اصلي منبع یې د کوم ځای نه ده، او که چیرې دا په یو سرکټ کې نه اوسېږي څه رامنځته کیږي. په دغه موضوعاتو باندې به موږ په دې لوست کې بحث وکړو. محرکه برېښنایي قوه څه شی ده؟ برېښنایي قوه تاسو پوهیږئ چې برېښنایي قوه موږ تعریف کړه، هغې ته مو مثالونه کار کړه. هغه اړوند توکي یا د دې ترڅنګ زه ویلی شم هغه توکي چې د یو برېښنایي قوې لپاره اړین دي هغه مو وپېژنده. اوس راځو محرکه برېښنایي قوه، یعنې دلته دا یو ځان سره مختاړی لري چې هغه محرکه برېښنایي قوه ده. زده کوونکو که چیرې تاسو دغه شکل ته پام وکړئ، تاسو ګورئ چې ګروپونه د یو بیټرۍ سره نښلول شوي. نو تاسو پوهیږئ چې بیټرۍ په دغه سرکټ کې د څه شي رول لوبوي؟ د یو برېښنا تولیدونکي منبع رول لري. نو همدغه برېښنا تولیدونکي منبع رول چې لري، که چیرې زه د سرکټ په مکمل ډول سره وتړم، ټولې برخې سره یو ځای کړم، تاسو به وګورئ چې دغه ګروپ روښانه کیږي. که چیرې زه دغه بیټرۍ د دې سرکټ څخه لرې کړم، آیا ستاسو په نظر دغه ګروپونه روښانه کیږي؟ نه روښانه کیږي، ځکه تاسو پوهیږئ چې دغه بیټرۍ چې ده په دې سرکټ کې د څه شي رول لري؟ د برېښنا تولیدونکي رول لري. نو کله چې برېښنا تولیدونکي نه اوسېږي، نو مصرف کوونکی یا مقاومت له کوم ځای څخه برېښنا مصرفه کړي. اوس دغه بیټرۍ کې چې دغه برق را تولیدېږي یا دغه بیټرۍ کې چې دغه برېښنا تولیدېږي، دا په څه ډول سره په دغه سرکټ کې جریان کوي یا په څه ډول سره دغه سرکټ کې دغه الکترونونه په حرکت راځي. نو موږ راځو په دې باندې بحث کوو. نو موږ راځو په دې ډول تعریفو وایو هره وسیله چې په یو سرکټ یا برقي سرکټ کې زه ویلی شم چې دغه د متحرک چارجونه د پوتنشلي انرژي اندازه زیاتوي، یا هم ویلی شم چې د پوتنشلي انرژي هغه ذخیره نور هم زیاتوي، همدغه آلې ته یا همدغه وسیلې ته موږ د محرکې برېښنایي قوې سرچینه وایو. تاسو پوهیږئ چې دغه پوتنشلي انرژي څه وخت زیاتیږي؟ ما تاسو ته وویلې کله چې همدغه الکترونونه په حرکت راځي، دا له یو ځای څخه بل ځای ته ځي، نو تاسو پوهیږئ چې په دې چارجونو کې یو اندازه پوتنشل انرژي ذخیره کیږي. که چیرې موږ یو وسیله په یو سرکټ کې وتړو او دغه وسیله د دې چارجونو پوتنشلي انرژي زیاته کړي، همدغې ته موږ څه شی د محرکې برېښنایي قوې سرچینه یا منبع وایو. لکه څرنګه چې دغه شکل چې مخکې ما تاسو ته تشریح کړ، ما تاسو ته دلته بیټرۍ وویلې چې بیټرۍ که چیرې زه د سرکټ څخه لرې کړم، تاسو پوهیږئ چې دلته برېښنا نه رامنځته کیږي. نو همدغه بیټرۍ ده چې دغه چارجونه چې حرکت کوي د دوی پوتنشلي انرژي زیاتې. نو چې پوتنشلي انرژي زیاتې، نو زه بیټرۍ ته ویلی شم چې محرکه برېښنایي قوې سرچینه. په خپله دغه محرکه برېښنایي قوه په دې ډول تعریفوم که چیرې یو واحد چارج انرژي، یعنی یو واحد انرژي یا چارج انرژي د یو برېښنایي سرچینې په واسطه دا رامنځته کیږي یا برابریږي. یو واحد چارج انرژي د یو برېښنایي سرچینې په واسطه برابریږي، همدغه ته موږ څه شی وایو؟ محرکه برېښنایي قوه وایو. همدغه محرکه برېښنایي قوه د څه شي په واسطه باندې موږ ښیو؟ د اپسلون په واسطه ښیو. نو همدغه محرکه برېښنایي قوه چې دا د یو چارج د پمپ په ډول عمل کوي. یعنې که چیرې تاسو بیټرۍ په نظر کې ونیسئ، دغه بیټرۍ کې چې محرکه برېښنایي قوه شتون لري، نو دغه بیټرۍ څخه چې هغه چارجونه شتون لري سرکټ ته څه شی کیږي؟ انتقالیږي. یعنې دغه محرکه برېښنایي قوه په یو برېښنایي سرچینه کې د څه شي؟ د چارج د پمپ په حیث رول لري یا د چارج د پمپ وظیفه پر غاړه لري،
چې دغه محرکه برېښنایي قوه الکترونونو باندې قوه وارده یا الکترونونو باندې زور راوړي یا فشار راوړي چې یو ټاکلي لور ته دوی حرکت وکړي. یعنی هغه جهتونه معلوم دي چې کوم جهت ته یا کوم لوري ته دوی حرکت وکړي. یعنی همدغه محرکه برېښنایي قوه د دې سبب ګرځي چې الکترونونو باندې فشار راشي او دوی دا سرکټ کې یا چې ټاکلی لور دی دلته څه شی وکړي حرکت وکړي. نو که چیرې زه محرکه برېښنایي قوه په څه شي باندې په اپسلون باندې وښیم او همدارنګه ډبلیو د څه شي لپاره دی د انرژي لپاره دی او د دې ترڅنګ کیو چارج لپاره دی. نو د دې ترمنځ دغه اړیکه په څه ډول ده؟ اړیکه په دې ډول ده چې محرکه برېښنایي قوه مساوي کیږي د انرژي پر چارج باندې. که چیرې زه دا وویشم نو دلته څه شی رامنځته کیږي؟ محرکه برېښنایي قوه رامنځته کیږي. ما تاسو ته مثال بیټرۍ درکړ. نو که چیرې زه راشم همدغه محرکه برېښنایي قوه ما تاسو ته ویل چې په بیټرۍ کې د دې سبب ګرځي چې د الکترونونو نه حرکت وکړي. که چیرې راشم همدغه محرکه برېښنایي قوه د همدغه بیټرۍ ممکن اعظمي ولټیج په نظر کې ونیسم، یعنی هغه ولټیج یا هغه پوتنشل توپیر چې اعظمي توپیر دی په دې بیټرۍ کې، زه همدغه محرکه برېښنایي قوه دا په نظر کې ونیسم، نو همدغه ممکن اعظمي ولټیج د بیټرۍ د ترمینلونو په منځ کې چې رامنځته کیږي دا په دې ډول سره زه محاسبه کولی شم. وایم چې ولټیج مساوي کیږي د انرژي پر چارج. تاسو پوهیږئ چې ما تاسو ته ویلې د پوتنشل توپیر د دې سبب ګرځي چې برېښنا جریان وکړي او همدارنګه محرکه برېښنایي قوه مې هم تاسو ته وویلې چې د دې سبب ګرځي چې دغه الکترونونه جریان وکړي، یا هم مې تاسو ته وویلې چې دا د چارج د پمپ په حیث عمل کوي. نو د همدغه ځای څخه زه کولی شم د محرکې برېښنایي قوې پر ځای څه شی کېدم؟ ولټیج کېدم، چې ووایم ولټیج مساوي کیږي انرژي پر چارج سره. زده کوونکو هر هغه وسیله یا هر هغه آله چې وشي کولی برېښنا تولید کړي او همدارنګه دغه برېښنا چې تولیده کړې ده یو بل سرکټ ته یو بل لاین ته انتقال کړي، هغې ته موږ څه شی وایو؟ د محرکه برېښنایي چارج یا د محرکې برېښنایي قوې سرچینه وایي. مثلا ښه مثال تاسو ته ما بیټرۍ درکړ چې په کوچنیو سرکټونو کې موږ کاروو، جنریټور چې یو څه لوی سرکټونو کې موږ کاروو، او د دې ترڅنګ نور داسې وسیلې هم شته، نور داسې آلې شته چې په لویو سرکټونو کې دا کاروو، چې دا ټول د محرکې برېښنایي قوې سرچینې دي. تاسو ته ما وویلې چې د بیټرۍ هغه د کار میکانیزم یا د برېښنا د تولیدولو میکانیزم په دې ډول دی چې په دې کې داخلي مقاومت رامنځته کیږي. همدغه داخلي مقاومت د دې سبب ګرځي چې دغه چارجونه چې په دې بیټرۍ کې شتون لري دا څه شی وکړي؟ حرکت وکړي، او حرکت سره چې دوی رامنځته کړی دلته څه شی کیږي؟ پوتنشل توپیر رامنځته کیږي. یعنی د بیټرۍ داخلي مقاومت د دې سبب کیږي چې چارجونه حرکت وکړي او دغه حرکت د پوتنشل د توپیر د رامنځته کېدو سبب ګرځي او په دې توګه په هغه سرکټ کې د برېښنا جریان یا امپیر رامنځته کیږي. نو کله چې دغه پوتنشل توپیر رامنځته کیږي دا نو اوس د څه شي سره؟ د محرکه برېښنایي قوې سره یو اړیکه لري، هغه دا چې پوتنشل توپیر چې زیاتیږي د دې په نسبت څه شی کمیږي؟ محرکه برېښنایي قوه کمیږي. نو دا اوس زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست چې راغلو په محرکه برېښنایي قوې باندې مو خبرې وکړې. دا مې وویلې چې همدغه محرکه برېښنایي قوه ده چې د یو پمپ په حیث کار کوي او دغه چارجونه له یو تولیدونکي څخه چیرته لیږدوي؟ سرکټ ته یا مصرف کوونکي ته لیږدوي. د دې ترڅنګ زه راغلم نور مهم اړوند ټکي مې تاسو ته تشریح کړم. نو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې لوست تر بیا د فزیک نوي لوست ته پورې ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.